تكبير. الله أكبر. جزاك الله خير. السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو الحمدلله زما شاته تاسو چې کوم تعمیر ونی دا د الله کور دی. دا مسجد د لغمان ولایت تاجشنګ ولسوالۍ د زوړ غازی آباد په کلي کې الحمدلله د قمر بنسټ په هڅو کوشش ورسره اسلامي کوشش په همکاري باندې دغه لوی مسجد جامع مسجد په دغه ځای کې موږ جوړ کړ. پوهېږ دا هغه ځای و چې دغه شاوخوا چې کوم کلي و دلته بانډې وې دوی د جمعې مونځ حتی نشو کولی یا که کول ډېر لرې به تلل. خو لله الحمد دغه دوستانو دعا برکاتو ستاسو هڅې او ستاسو صدقې وې ورسره د اسلامي کوشش ورسره قمر چې دغه لوی جامع مسجد مو الحمدلله جوړ کړ. داخل ته به هم تاسو وګورئ دا هر څه یوازې قمر بنسټ نشي کولی دوستانو. دغه ستاسو چې کومې پیسې دي کومې صدقې دي تاسو 10-15 رالیږئ همیش لپاره موږ درته وایو چې تاسو ځانونه په دې لینک کې ثبت کړئ تر څو پورې موږ په افغانستان کې غټ غټ کارونه پرې وکړو. مسجد داخل کې وګورئ لله الحمد د 400-450 ورونو په اندازه کې به دلته ځایږي. همدارنګه د دغه کلي ماشومان کوچنیان به دلته هم زده کړې کوي. بله مهمه موضوع د دې پاکو اوبو دلته مو هم ساه ورته باسلې ده چې دلته بیخي د پاکو اوبو نشتوالی و. دا خل چې و لاندې سیند ته به تل هغې ځای نه به اوبه راوړلې. دوستانو همیش لپاره موږ تاسو ته غږ کوو د څه په خاطر دغه تعمیر په خاطر. دا د الله کور دی. دلته چا پې صدقه کړې دلته چا پکې منډه وهلي الله تعالی به یې د ده بدله جنت کې ورکړي. ډېره مننه. قمر سره همیش اوسئ زموږ صفحه در سره خوښه کړئ در سره شریکه کړئ تر څو پورې افغانستان کې د ده څخه نور هم ډېر کارونه وکړو. اللهم افتح لي ابواب رحمتک. الحمدلله دوستانو داخل د مسجد تاسو وینئ نو څنګه مې چې مخکې ویلې دغه کلیوالو د دغه کلي خلکو هم پکې ډېره منډه ترله وهلې. الله دې هغې نه هم راضي شي. فرش ورسره تر پردې و تر هغه ډیکوریشن پورې هر څه مکمل سرته رسیدلی دي. بیا هم وایم که چېرته تاسو هم غواړئ موږ افغانستان کې د دې څخه لا زیات کارونه وکړو نو زموږ سره په دې کاروان کې یو ځای شئ. ډېره مننه.